د اونۍ ګردۍ میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صفا راډیو ډېرو خوږو قدرمنو اورېدونکو ستړي مه شئ. هیله مند یم روغ جوړ خوشحاله به وئ. محمد حنیف حنیفي یم، د ګردي میز خپرونې ته درته هرکلی کوم. په دې هیله یم تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. زموږ نننۍ خپرونه د روغتیا خپرونه ده. په دغه ګردي میز خپرونه کې مو له قدرمنو درنو ډاکټر صاحبانو سره لنډه مرکه کړي. ډاکټر صاحبان به په ناروغیو راته غږېږي او موږ به ورڅخه پوښتو. هیله مند یم قدرمنو اورېدونکو چې تاسو به خپرونه د پیل او پای تر شیبو راسره تعقیب کړئ او خپرونه به راسره واورئ. د تیر په څېر یو ځل بیا ګردي میز خپرونه چې زه محمد حنیف حنیفي به یې مخته وړم د خپلو درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره چې لومړی ډاکټر صاحب حسیب الله مومند د غاښونو متخصص او ورسره څنګ کې ډاکټر صاحب خالد شریفي د جلدي ناروغیو متخصص. ډاکټر صاحب نننۍ خپرونه کې دوی راسره میلمانه دي او دوی به په وار سره خپل ځانونه معرفي کوي او همداشان له معرفت نه وروسته له دوی نه ځینې پوښتنې لرو په دغه برخه کې په یوه مشخصه موضوع باندې ورسره غږېږو او دوی به د هغو پوښتنو ځوابونه راکوي. قدرمن اورېدونکو خپرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې خپرونه تعقیب کړئ او خپرونه هیله مند یم د پای تر شیبو راسره واورئ. لومړی راګرځم ډاکټر صاحب حسیب الله مومند، تاسو ته ستړي مه شئ. په خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او د تاسو د خپرونې درانه اوریدونکو ته. هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. زه ډاکټر حسیب الله صمیم مومند د غاښونو د ښکلا او تداوي ډاکټر یم. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله سو چې له موږ سره خپرونه کې یاست او خپرونه راسره مخته وړئ. زموږ میلمه یاست. په دوهم قدم کې ډاکټر صاحب خالد شریفي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خپرونې ته ستړي مه شئ. په خیر راغلئ. مننه. خیر اوسئ. السلام علیکم تاسو ته او ټولو خپرونو ته انشاءالله چې جوړ او روغ به یاست. زه ډاکټر خالد شریفي یم، د جلدي ناروغیو ښکلا او لیزر متخصص او د جلدي ډاکټرانو د انجمن غړی او د طب پوهنځي استاد یم. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله سو چې تاسو نننۍ خپرونه کې له موږ سره میلمانه یاست او مخکې به ځو په بېلابېلو موضوعاتو به بحث کوو. خپرونه به انشاءالله خوندوره کوو. لومړی راځم ډاکټر صاحب حسیب الله مومند ته. تاسو په غاښونو کې تخصص کړی که نه؟ تاسو لومړی د غاښونو په اړه باندې کلنډ معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د موږ تاسو غاښو په برخه کې کله چې د موږ تاسو غاښونه خرابېږي اول خرابېږي، کله چې موږ تاسو خپل غله غاښو چې محافظت ونه کړو، مثلا کلک کلک شیان پکې ماته کړو، صحیح ده، او خپل برش په طریقه او استعمال ونسي، او دخانیات کله ځینې مریضان دلته راځي مثلا د دخانیات استعمالوي، نسوار او سګرټ علت دغه ده د موږ تاسو غاښونه ولې خرابېږي. کله چې موږ تاسو کلک کلک شیان په غاښو باندې ماته کړو او خپل برش په طریقه باندې استعمال ونسي، او کله چې کوم دخانیات استعمالوي، ځکه چې موږ ته خو اکثرا دلته مریضان راځي له دخانیات استعمالوي مثلا نسوار سګرټ، علت دغه ده چې د غاښ خرابېږي او مشکل ورته جوړېږي. او علتونه خو ډېر ده ځکه چې د موږ تاسو وخت کم ده، خو داسې مختصر درته ډېره مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب د غاښونو په خرابوالي کې تاسو د خرابوالي علت وویل که نه؟ یو ښه والی هغه کسان چې دوی غاښونه ساتي د هغو له جملې څخه یو د برس استعمال ده او همداشان د کریمو استعمال ده که نه؟ کوم کریمونه او برشونه باید استعمال کړو چې زموږ غاښونه روغ پاتې شي او غاښونه مو له هر ډول ناروغیو څخه ژغورل شوي؟ موږ تاسو ورجانه داسې کریمونه باید استعمال کړو چې په ترکیب کې فلوراید ولري، ځکه چې د موږ تاسو غاښونه هم په تغذیه کې ضرورت لري، باید له کومه مواد چې باید استعمال شي چې غاښونه روغ پاتې شي. ځینې مریضان راځي چې مثلا یو رقم کریم استعمالوي، غاښونه مشکل جوړوي، ځکه چې په یو کریم کې یو رقم مواد شته. موږ تاسو باید له څو رقم کریم باید استعمال شي، ځکه چې په هر ترکیب کې هر رقم مواد شته او د موږ تاسو کوم غاښونه چې ده کوم مواد کمبوتات وي بیرته هغه پوره کېږي او د موږ تاسو غاښونه روغ پاتې کېږي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب چې له موږ سره موجود یاست او تاسو خپل معلومات اورېدونکو ته وړاندې کوئ. ډاکټر صاحب خالد شریفي، تاسو ته راځم. لومړی کې که راته ووایاست زده کړې مو چېرته کړې او
په دغه برخه کې چې تاسو جلدي ډاکټر یاست، په دغه برخه کې تاسو تخصص ترسره کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې او تخصص مو چیرته کړی او چیرته مو عملي کارونه کړي؟ مننه. خیر اوسې. ابتدایي درسونه خو موږ ټول په افغانستان کې کړي او لوړ زده کړو په بهر ملکو کې، پاکستان کې، دوبۍ کې، او د زیبایي په هکله کې تقریبا موږ په ایران کې د زیبایي په هکله یو جراحي پلاستیک او د ویښتانو کړله په ایران کې زده کړو انشاءالله. ډېر من ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب زمونږ موضوع له تاسو سره د ویښتانو تویېدل دي که نه؟ واقعیتا زمونږ تاسې د ټولنې ډېر وګړي، زیاتره وګړي د ویښتانو تویېدلو په ناروغۍ باندې اخته دي که نه، چې له دغې ناروغۍ نه زیات هم کړېږي او زیاتره خلکو دغه هغه کړي چې موږ ډاکټر ته نسو ورتلی، ځکه که ورسو هم زموږ د ویښتانو د تویېدلو علاج نه کېږي. له زیاترو سره دغه ذهنیت شتون لري. تاسو د ویښتانو د تویېدلو په اړه باندې په لومړیو کې لږ عمومي معلومات که وړاندې کړئ مهرباني. مننه. خیر اوسې وروره. مخکې دی چې د ویښتانو تویېدل موږ معلومات ورکول، باید د پوستکي ویښتان موږ باید وپېژنو چې پوستکي او ویښتان څه شی ده. پوستکي وروره داسې یو غټ ارګان ده چې تقریبا ټول بدن مو احاطه کړی ده او غټ ارګان د بدن ده او 3 لایه لري، یعنې 3 طبقه جوړ شوی دی. موږ پوستکي چې ده 3 لایه لري، اول، دوم یا دریم. په هغه لایه کې چې موږ ډېر هغه نه کوو، خو منتها تقریبا غدوات عرقیه، غدوات دهنیه، ناخن او ویښتان دا شیان شامل ده. کوم د موږ بدن چې مثلا خوله کېږي هغه ځان ته ارګان لري چې په پوستکي چې ده، او کوم د موږ تاسو بدن چې پوستکي غوړي لري هغه ځان ته ارګان هغه هم په پوستکي موجود ده. او مننه. خیر اوسې وروره. مخکې دی چې د ویښتانو تویېدل موږ لږ معلومات ورکړو. اول باید ویښتان او پوستکي باید لږ معلومات ته وړاندې کړو. پوستکي چې دا د موږ یو غټ ارګان ده کې تقریبا ټول بدن مو احاطه کړی ده او تقریبا که د یو کس بدن ټول پوستکي موږ لري کو تقریبا 3 متر مربع لري او د ټول پوستکي چې دا 3 لایه لري. د یو انسان پوستکي نظر ونیسو 3 لایه نه جوړ شوی ده، اول، دوم یا دریم، یا اپیدرم، درم یا هایپودرم وایي. اوس راځو د ویښتان لپاره. ویښتان د انسان لپاره د وجاهت یعنې د ښکلا لپاره ډیر رول لري او نور ډیر وظیفه نه لري، فقط د زیبایي په هکله ډیر هغه لري رول لري چې اوس په دغه حالت کې ټول ځوانان د ویښتان وبخښه ګرانو خپرونه موږ پښتو لیک ضعیف ده، اوس کوشش کوو فارسي او پښتو لیک ګډ کړو. ستونزه نشته که تاسو خپل معلومات په فارسي باندې له اورېدونکو سره شریک کړئ، دومره ستونزه نه لرو انشاءالله. مننه. خیر اوسې. موها که است یا ویښتان از نظر زیبایی بسیار رول خاص خود داره و از نظر حیاتی و قدر رول خاص نداره. موهایی که در اول کدام موها پیدا میشه؟ اولین موها تقریبا در هفته نهم یعنی در تریمستر اول داخل رشیمی، زمانی که طفل در بطن مادر است، تقریبا در هفته نهم در ابروها و یا پشت لب اولین موها دو قسمت دیده میشه و بعد از متبقی موها تقریبا در هفته چهارم داخل حیات رحمی در جنین یعنی دیده شده و فولیکلی که در بطن در طفل تمام فولیکلی که مثلا به وجود میاد تقریبا 5 میلیون فولیکل در تمام وجود یک طفل یک انسان میتونه باشه، یعنی بعد از تولد فولیکل اضافه نمیشه و بعضی از امراض است یا بعضی مسائل دیگر است که میتونه فولیکل در اثر امراض و در اثر که سن مریض بلند شوه میتونه که کم شه، ولی بیشتر از 5 میلیون دیگه فولیکل یا امو پیاز مو دیگه بیشتر نمیشه. خب آمد سر موها را میگیم چند نوع موها از در انسان ها چند نوع مو دیده میشن. 3 نوع موها به صورت عموم دیده میشه که موهای لنگو یعنی موهای بسیار کم رنگ است، بسیار ضعیف است، کسایی که نو تولد میشه موهای بسیار کم رنگ داره، ضعیف است. موهای ویلاس موهای است که مثلا موهای بسیار کوتاه، کم پشت، ظریف است، سیاه هستند، مثل موهای موژه، موهای که در قسمت گوش ها بسیار نازک است و قسمت دیده میشه. و موهای سوم موهایی که است موهای ترمینال است، یعنی موهای دائمی هستند که موهای دائمی مثلا موهای موی ما هستند، موهایی که در ریش موجود است این موهای دائمی هستند که در قسمت بدن انسان موجود میتونه داشته باشه. و باید ما سیکل موها را باید بفهمیم که مو چند سیکل داره. د ویښتانو سیکل موږ باید لیک معلومات ورکو
ویښتان د بعضې مریضان راځي موږ ته مثلا ډېر شکایت کوي د موږ ویښتان اوس مثلا توی سوي دی څومره وخت کېږي مثلا یو میاشت کې د موږ ویښتان اوس تویږي ولې علت یې څه شی ده موږ بعضې مریضانو ته خبر کوو ځکه چې یو ویښتان که موږ په نظر ونیسو تقریبا یو ویښتان 3 سیکل لري 3 دورې لري یو ویښتان که په نظر ونیسو 3 لایه څه شی ده اول لایه چې د اناجان کتاجان و تیلوجان یعنې 3 هغې باید تېرې کړي اناجان څه معنی یعنې اول مرحله داسې ده چې ویښتان دایما رشد کړي یعنې تقریبا 2 3 یا 4 کاله ویښتان دایما رشد کړي یعنې دایما لویږي مسلماني ته ویښتان کموي تقریبا 15 یا تر 90% ویښتان داسې رشد په حالت کې ده وروسته مثلا هغه رشد صفحه چې ده د خلاصیږي بیا ته به کتاجان یعنې ویښتان کټ کېږي یعنې تویږي په دغه حالت کې راځي په دغه حالت چې مثلا ویښتان هغه کېږي بعضې مریضان شکایت کوي د ما ویښتان مثلا یو میاشت کې قطع کېږي دا سیکل د وروژه په کتاجان هغه کې یعنې دوم برخه کې ویښتان تویږي هغه هېڅ تشویش نشته او دریم صفحه دریم مرحله چې د تیلوجان د ویښتان استراحت کوي ویده کېږي په هغه حالت کې مثلا نه ویښتان رشنه کېږي نه لویږي په یو حالت کې پاتې کېږي استراحت ته ضرورت لري ویښتان او داسې مریضان فکر کوي چې موږ ویښتان چې توی سي بیرته نه رشنه کېږي که یو ویښتان توی سي د یو میاشت کې ویښتان توی سي بیرته که رشنه نه سي ټول ویښتان تویږي داسې فکر باید نه سي هغه ویښتان چې د 3 لایه لري اول دوم یعنې دریم په اول لایه کې ویښتان داسې رشد کېږي دایما داسې ویښتان لویږي دوم لایه کې ویښتان تویږي په دریم لایه کې ویښتان یعنې ویده کېږي استراحت ته ضرورت لري او هېڅ تشویش هم نشته بعضې مریضان چې شکایت کوي چې ما ویښتان اوس یو میاشت کې یا 2 میاشت کې تویږي هغه په صفحه هغه دوم صفحه کې د دوم مرحله کې هغه بیرته رشنه کېږي هېڅ تشویش وړ نه ده حالا به فارسی سکل موها رو براتون تشریح میکنیم که سکل موها چی است بعضی مریضا بسیار شکایت دارن که مثلا موهای ما 10 روز یا 15 روز یا 1 ماه میشه که موهای ما ریزش پیدا چور علت چی است بعضی مریضا که اینجا مراجعه میکنن ما براشون تشریح میدیم که موها یک مو را اگر در نظر بگیریم 3 سکل داره یعنی 3 مرحله داره مرحله اناجان کتاجان و تیلوجان مرحله اول که است موها دائما در حالت رشد است موها دائما رشد میکنه زیاد میشه و میره پیش سلمانی موها کم میتونه کم بکنه مرحله دوم که است موها قطع میشه ریزش پیدا میکنه تقریبا 2 هفته یا 3 هفته در بر میگیره تا 1 ماه را در بر میگیره مرحله سوم که است مرحله تیلوجان است که موها استراحت میکنه توقف پیدا میکنه یعنی فعالیت دیگه نمیکنه نه رشد میکنه نه قطع میشه فقط استراحت ضرورت داره بعضی مریضایی که شکایت میکنه که موهای ما مثلا ریزش پیدا میکنه 1 ماه شده ریزش پیدا کرده یعنی سابقه تو ریزش نداشتیم ما برشان میگیم که موها سیکل داره و شما قابل تشویش نیست باید تشویش نکنین و سیکلش که پره شد میتونه دوباره در حالت رشد بیا و موهایتون رشد کنه هیڅ قابل تشویش نیست ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ چې تر دا مهاله راسره یاست او اوریدونکو ته خپل معلومات وړاندې کوم بیا هم راګرځم ډاکټر صاحب حسیب الله مومند ته ډاکټر صاحب تا مخکې یادونه وکړه چې موږ باید د غاښونو د ساتلو لپاره له کریمو نه استفاده وکړو که نه له برس نه استفاده وکړو دغه کریم باید په څومره وخت کې استعمال کړل شي یعنی زیاتره خلک دی یو هفته بعد بیا کریم استعمالوي ځینې دی میاشت بعد استعمالوي ځینې دی یو ورځ نه بله ورځ استعمالوي د تاسو نظر په دغه اړه باندې اورېدونکو ته څه ده چې باید کریم په څومره وخت کې استعمال شي مننه حنیف جانه موږ تاسو باید له کریم چې په 2 ټایم استعمال شي یو شپې هم یو سهار شپې کله چې موږ تاسو مړی نوشیجان کوو استراحت اتاق ته ځو ویده کېږو مخکې له ویده کېدو باید غاښونه برش کریم استعمال شي ځکه چې د غاښو په بین کې منځ کې یا پروکسیمال بساطه کوم غذایي مواد چې پاته وي هغه باید پاک شي ځکه چې هغه پاک نه شي خدای ناخسته بدبویي پیدا کېږي توروالي یعنی کریس پیدا کېږي په غاښو کې نور میکروبونه وانتاونه پیدا کېږي او سهار باید موږ تاسو برش استعمال کړو ځینې خلک باید مخکې له چای استعمالوي او ځینې بعد له هغو هغه مشکل نه لري په 2 ټایم باید مکمل استعمال شي ډېره زیاته مننه او بل ډاکټر صاحب دغه برس وهل څومره دقیقې باید وخت ونیسي یعنی څومره وخت باید ونیسي او په کومه طریقه باید استعمال شي په دغه اړه باندې کله نظر ورکړو حنیف جانه ځکه چې موږ تاسو برش او کریم استعمالوو په کوم شکل باید استعمال شي ځینې مریضان موږ تاسو باید په کوم شکل برش استعمال کوو صحیح ده ځینې خلک برش استعمالوي داسې که جانه برش موږ تاسو باید په کوم شکل استعمال کوو
اکثر خلک برس استعمالوي یو طرف و بل طرف په دې شکل باید برس استعمال ونسی ځکه د غاښو مینا له بینه ځي اساسیت پیدا کیږي او ځینې مریضان له اساسیت شکایت کوي اساسي علت هم دا برس ده موږ تاسو باید برس استعمال کوو یعنی د دایروي په شکل دایروي په شکل باید استعمال سي افقي او عمودي په شکل باید استعمال سي ځکه چې د غاښو په بین کې ما مخکې یادونه درته وکړو غاښونو منځ یعنی اپروکسیمال سطح د غاښو منځ دغه باید مکمل پاک سي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ چې تر دا مهاله خپرونه کې راسره یاست راګرځم ډاکټر صاحب خالد شریفي ته ډاکټر صاحب په کومو مرضونو کې ویښتان توییږي که په اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړئ تشکر امراضهای خیلی زیاد هستند ولی به صورت عموم اگر بگوییم موها وقتی ریزش پیدا امراضهای خیلی زیاد هستند که دو قسمت موها مثلا از بین میره رشد نمیکنه و عامترین مرضی که موها مثلا ریزش پیدا میکنه الوپسیا ها هستند مثلا الوپسیا های اریاتا هستند که دو قسمت موها به صورت سکه‌ای یا به صورت چاپ چاپ موها ریزش پیدا میکنه این به صورت لوکالایز هستند قسمت موی سر مریض ریزش پیدا میکنه خودش متوجه نمیشه وقتی پیش سلمانی میره میبینه که مویش تاپ تاپ ریزش پیدا کرده بعد از اون متوجه میشه و به خاطر از اون تداوی میکنه و بعضی امراضهای دیگه که هست مثلا اندروژینیک الوپسیا هستند پیش بعضی جوانایی که سویه هورمون تستوسترون قسمت سرشان وقتی بیشتر میشه و خزایشان گرندهشان بیشتر میشه دو قسمت شقیقایشان موهاشان بلند میشه در قسمت بدنشان موها رشد پیدا میکنه این اندروژینیک الوپسیا هستند که مربوط به سیستم هورمونی بدنشان میشه و بعضی از امراض دیگه مثلا ترکشن الوپسیا هستند در این قسمت بعضی از مریضا موهای خود بسیار کش بسته میکنه وقتی که موها بسیار کش بسته شده که در قسمت موها صدمه به قسمت فولیکل موها صدمه وارد میشه و باعث ریزش مو در نزد بعضی از مریضان میشه و بعضی امراض فنگس ها یا تینیا ها هستند که باعث تخریب فولیکول میشه و در نهایت باعث ریزش مو میشه که فنگس ها یک خانواده بسیار کلان هستند امراضشان بسیار کلان هستند متفاوت هستند که باعث ریزش مو و باعث تخریب فولیکل مو میشن و بعضی مریضا میان اگر زودتر مراجعه کنن ان شاء الله تداویشان میشن و بعضی از مریضا به صورت جنرالایز یعنی الوپسیا یونیورسال پیش کل بدنشان موهاشان ریزش پیدا میکنه ولی قسمت فولیکولشان زنده هستن تخریب وارد نمیشه باز ان شاء الله تحت تداوی صورت میگیره اول پیشان بعضی معاینات و بعد ان شاء الله نتیجه میده مشکل نیست ولی پیش بعضی از مریضایی که هیچ موهایشان وقتی ریزش پیدا کنه هیچ دوباره برگشت پیدا نمیکنه موهایشان او به نام سیکاتریسیال الوپسیا هستند الوپسیای سیکاتریسیال هستند که هیچ وقت دیگه موهایشان دوباره برگشت پیدا نمیکنن یا و بعضی از امراضای التهابی هستند مانند دیسک لوپوس اریتماتوزی است که این قسمت هم فولیکول مو را از بین میبره امراض و دیگه مو هیچ وقت دوباره برگشت پیدا نمیکنه و بعضی از امراضای سرطانی هستند که امراض سرطانی در قسمت بدن و قسمت موی سر ریش پیدا میشه و باعث تخریب فولیکول مو میشه و هیچ وقت دیگه دوباره مو رشد پیدا نمیکنه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ چې تر دا مهاله خپرونه کې راسره یاست قدرمن اورېدونکو خپرونه لا هم دوام لري ګردي مېز خپرونه ده له موږ سره درانه او قدرمن میلمانه ډاکټر صاحب حسیب الله مومند او ډاکټر صاحب خالد شریفي دي له دوی نه لا هم په خپرونه کې ځینې پوښتنې لرو ډاکټر صاحب شریفي تاسو د ویښتانو یعنی په کومو مرضونو کې ویښتان تویېږي په دې اړه باندې معلومات وړاندې کړل اورېدونکو ته که نه د ویښتانو د تویېدو اصلي علت څه شی دی کوم علتونه لري چې ویښتان تویېږي ولې ویښتان تویېږي که په دغه اړه باندې زموږ قدرمن اورېدونکو ته معلومات وړاندې کړئ ریزش مو علتهای خیلی زیاد داره ولی به صورت عموم اگر به صورت عام فهم برای مردم بگوییم پیش بعضی مریضای کمبود پروتئین ویتامین و مینرال ها پیش بعضی مریضا با وجود بیاد رشد مو کم میشه امکان داره که ریزش مو نزد مریض پیدا شه و پیش بعضی مریضا کمخونی و فقر آهن پیش بعضی مریضا آهن و یا کمخونی به وجود که آمد مواد مغذی درست به فولیکول مو نمیرسه و باعث ریزش مو پیش بعضی از مریضا خصوصا پیش دختر خانما و خانما میشن و بعضی از مریضا که وزن خود کم میکنه کاهش وزن پیدا میکنن صحیح غذا نمیخورن نوع قسمت ویتامین و پروتئین و مینرال هایی که ضرورت است در قسمت فولیکول مو نمیرسه
و در نتیجه باعث ازی میشه که موها رشد پیدا نکنه و ریزش مو در نزد مریض به وجود بیاد. و پیش بعضی از خانم‌ها و دختر خانم‌هایی که سندروم PCOS یا سندروم تخمدان یا کندی تخمدان به وجود بیاد، مشکل رحم برشان پیدا شود، همچنان میشه که باعث ریزش مو در قسمت سر مریض ریزش مو پیدا شد و در نهایت در قسمت صورت مریض موهای بسیار کم پشت، موهای بسیار کم رنگ در قسمت زنه، قسمت صورت مریض به وجود میاد. دیگر قسمت های بدن هم میتونه به وجود بیاد. و پیش بعضی مریضایی که مثلا دوای خودسرانه استفاده میکنه، دوایی که بعضی دکتر داخله برشان میته به صورت دائمی مانند بیتا بلاکرها اگه برای مریض داده شد، دوای ضد افسردگی به مریض داده شد به صورت دائمی اگه بگیرن، همچنان میشه که باعث ریزش مو در نزد مریضا به وجود بیاد. و بعضی از مریضای خصوصا در جهان امروزی مثلا میبینه به خاطر استایل موی خود از هر قسم مواد ریشی استفاده میکنن، از هر قسم توی مو چیزا استفاده میکنن، در اون نهایت هم پوش مو خراب میشه، موها پیش نزد مریض میشه که از ریزش مو شکایت کنه و ریزش مو در نزد مریض با وجود میاد. و پیش بعضی مریضایی که سنشان بلند بره، یعنی سنشان وقتی که بلند شد، پیشتر هم گفتیم که اندروژنیک الوپسیا به وجود میاد، قسمت شقیقه مو، قسمت سر موی مریض کم میشه و قسمت بدنش مو اضافه میشه، یه هم یک رول خاص میتونه داشته باشه. و پیش بعضی مریضا که وزن خود مثلا کم میکنن یا آب بدنشون کم میشه، وقتی که آب بدن کم شد در نهایت در قسمت فولیکل مو نمیرسه، مواد غذایی صحیح نمیرسه و همچنان باعث ریزش مو در نزد مریض شده میتونه. و پیش بعضی مریضایی که از دوای استروئیدی زیاد استفاده میکنه، مواد دوای استروئیدی وقتی که استفاده بکنه در نتیجه هم میشه که باعث ریزش مو پیش مریضا شد. و بعضی مریضایی که زیاد تشویش دارن، استرس دارن، تشویش میکنن که چه قسم میشه، در مورد هر چیزی که تشویش باشه، زیاد فکر داشته باشه یا موهایشان ریزش پیدا میکنه، 24 تا پیش وینه هستن میبینن که چرا موی ما ریزش پیدا کرد، چرا موی ما ریزش میکنه، بو خاطر مریض استرس داشته باشه ریزش مویشان زیاد میشه. پیش بعضی مریضایی که سیگرت استفاده میکنن، دخانیات چیزا استفاده میکنن، همچنان خیلی رول داره. وقتی که کسایی که دخانیات یا سیگرت و نسوار چیزا استفاده میکنن، مواد مغذی یا خون رسانی در قسمت فولیکول مو کم میشه و در نتیجه باعث ریزش مو در نزد مریضا صورت گرفته میتونه. دغه علت اوس په پښتو کې وایم ځکه چې نور خبرونه ډیر پېښ هغه کې فارسی ډیر نه پوهیږي، او علت چې وختان تویږي اول د سی پروتین یا کمبود پروتین ویټامینونه د په بدن باندې چې موږ بعضی کوم مواد غذایی چې خورو دا باید مغذی د پروتین ویټامین منرالونه داسې باید ولري، میوه‌جات لنده میوه‌جات د شان باید ډیر استعمال وکړو، ډیر رول لري. او بعضی مریضان چې ډیر وینه کم ده، نه وینه اصلا مثلا ډیر کم ده، مواد مغذی صحیح استعمال نه کوي، وینه چې کم سي هم وشتان د سیتويږي. نور د وینه کمال ډیر د زنانه ته کې بعض زنانه وینه کمال ډیر ده کنه، بیا چې وینه کم سي بیا وشتان تویږي. او بعضی مریضان چې وزن غواړي چې وزن کم سي، ورزش کوي ډیر، چې ورزش وکړي وزن ډیر کم سي، د ویټامین او پروتین یا وینه ډیر نه راځي په فولیکل د پیاز مو کې وختان کې هغه مواد مغذي صحیح نه رسیږي، بیا وشتان د سیتويږي لیک. او بعضی مریضان چې د رحم مشکل ولري، خصوصا د زنانه او جنکیان، د وشتان سر وشتان تویږي په بدن باندې وشتان ډیریږي. او بعضی مریضان چې دا ډیر دواګان خسرانه تداوی کوي، دواګان استعمالوي یا دایمي دواګان خوري یا د استروئیدي دواګان ډیر خوري، بعضی ډاکټران ورکوي، یا د افسردگی یا بعضی د تشوش هغه دواګان ډیر خوري، دا هم کېدای شي چې وشتان هغه سي یو علت دغه چې وشتان توی سي. او بعضی مریضان چې ډیر آرایشي شیان استعمالوي، لکه توی وختان د وشتان ډیر کش بسته کې او ډیر د غوړېدو لپاره رقم تیل شان استعمالوي، دا هم چې صحیح په طریقه استعمال نه سي هم وختان د سي تویږي. او بعضی مریضان چې عمر ډیر پورته سي، عمر چې پورته سي وختان د سي تویږي، سر وشتان کمیږي، د سي د خاصیت د جنټیکي خاصیت ده. او بعضی مریضان چې د بدن اوبو کم سي، وزن کم سي، چې بدن اوبو کم سي، په دې خاطر
د وینه او مواد مغذي صحیح په ویښتان د پیاز صحیح نه رسیږي، ویښتان تویږي. او بعضې خلک د دخانیات ډېر استعمالوي، سګرټ، نسوار شیان. سګرټ هم چې استعمال کوي د وینه جریان ډېر کمیږي په بدن باندې، د ویښتان په سر کې صحیح هغه نه کوي، مواد مغذي نه رسیږي، بیا هم ویښتان تویږي. دغه شیان موږ ډېر باید وکړو. سګرټ دا شیان خو باید لرې کړو و دو شیان باید صحیح محافظت وشي. و دیگه علت شایعی که سبب ریزش مو میشه اسباب ژنتیکی داره. پیش بعضی مردا و خانما اگر در نظر بگیریم، خانما هورمون استروژن دارن، مردها هورمونای تستوسترون دارن. در مردا اگر هورمون تستوسترون سویش بلند شوه، قسمت بالای فوقانی سر مویشان کم میشه و در قسمت بدن مویشان بیشتر میشه. این خاصیت ژنتیکی هستن. و در نزد خانم‌ها اگر سویه استروژن یا هورمون زنانه است، هورمونشان سویش پایین میشه، در بدنشان هورمون مردانه این هورمون تستوسترون سویشان بلند میشه، در نتیجه موهای قسمت فوقانی، قسمت بالای سرشان کم میشه، در قسمت بدن در ناحیه غیر طبیعی موهایشان بیشتر میشن. و این هم باید در نظر بگیریم که بعضی مریضایی که پیش دکترها، پیش ما خصوصا مراجعه میکنن، تشوشات ژنتیکیشان باید در نظر گرفته شود که اول دیده شود که تشوشات ژنتیکیشان باید رد شود. زیاد مهم میباشه. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ چې د دا مهاله له موږ سره خپرونه کې او خپرونه را سره مخ ته وړئ. ډاکټر صاحب بله پوښتنه مو دغه ده، موږ باید څه وکړو چې ښه ویښتان ولرو، یعنې ویښتان مو له تویېدلو څخه بچ شوي وي، همداشان له خرابېدا څخه بچ شوي وي. په دې اړه باندې کوم معلومات وړاندې کړئ. بسیار سوال خوب پرسیدن که ما باید چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی رو نکنیم که مثلا خوب موها داشته باشیم، موی پرپشت داشته باشیم. چیزایی که بسیار مهم است، چیزایی ما براتون یادآوری میکنیم. بعضی مریضا بعضی که خوش داره موی زیبا داشته باشن، بعد از زمان وقتی که مویشان بعد از زمان میکنن باید مویشان یکم مرطوب باشه، تر باشه و بعد از برس استفاده کنن. پیش بعضی مریضایی که مویشان خوش میشه، برس هم خشن استفاده میکنن، مویشان ریزش پیدا میکنن، پوش مویشان خراب میشه و ریزش موی پیدا میکنن. خوبتر همی است که اول که حمام کردیم موی ما کم مرطوب باشه، هم روی برس استفاده بکنیم آستا. این بسیار خیلی رول داره. و برای استایل موی خود ما باید از یک بهترین چیز استفاده بکنیم. تل زیتون بسیار خوب است و طریقه استفادهش هم باید براتون بگویم که به قسمت فولیکول موی، قسمت ساقه موی باید زیاد فشار ندیم، فقط بالای موی منظم استفاده بکنیم. به خاطر که پیش بعضی مریضا چربی جلدشان زیاد باشه و دوات دهانیه یا فعالیتشان بیشتر باشه، باعث ریزش موی میشه و فقط به صورت درست باید استفاده بکنیم. و سوم شامپوی ملایم و نرم انتخاب بکنیم. تو نمیشه که موی ما خشک باشه شامپوی خشن استفاده بکنیم، شامپوی استفاده بکنیم که اسیدش بسیار زیاد باشه. و پیش بعضی مریضا صابون استفاده میکنن. تو مریضای ما دیدیم که اومده صابون کالوشی استفاده کردن که بسیار خشن است، پوش موی خراب میشه، تخریب میکنن موی را، باید از استفاده نکنیم. شامپویی که دکتر ما بر ما میگه اون شامپو را باید اول دیده شه، مریض بعد از شامپو برش تعیین میشه، شامپو باید استفاده بکنن. این هم بسیار رول داره. و بیشتر هم گفتم با موی خود بسیار خشن رفتار نکنیم، محکم شانه باید نکنیم، صحیح محافظت باید بکنیم. هفته 3 دفعه یا 4 دفعه باید حمام باید بکنیم و از شامپوی ملایم استفاده کنیم. و سوم آخری گپ ما است که باید ورزش کنیم. در صورت که ورزش کنیم خون رسانی در قسمت فولیکول موی بیشتر میشه، زیاد میشه، رشد موی هم بیشتر میشه و از ریزش موی هم جلوگیری پیدا میکنه. و از رژیم از غذایی که و ورزش باید بکنن. کسایی که ورزش میکنن شما حتما شاید هستید موی بسیار خیلی خوب موها دارن. و پیش بعض ورزشکارا نمیکنن و زبای اندام کار میکنن، وزن برداری میکنن و از پیشکاری تستوسترون یا هورمون‌ها استفاده میکنن و خب مویشان ریزش پیدا میکنه و مشکل نیست. کسایی که ورزش میکنن جریان خون سریع میشه، جریان خون قسمت فولیکول موی بیشتر میشه و در نهایت میشه که خوب موها داشته باشن و از ریزش موی جلوگیری میکنن. و کسایی که میوه‌جات زیاد استفاده میکنن، میوه‌جات غنی از کلسیم، مگنیزیم، مس، ویتامین، پروتئین چیزا استفاده میکنن، باید ما استفاده بکنیم از این غذا تا بتونیم موهای خیلی پرپشت و
موی خیلی خوب داشته باشیم و از ریزش هم جلوگیری میشه. همین چیزا رو که براتون گفتم انشالله باید این چیزا رو براتون گفتم انشالله باید انجام بدیم تا بتونیم یک موهای پرپشت و محکم داشته باشیم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. بل ډاکټر صاحب، ځینې کسان خلاص او نري ویښتان لري او ځینو کسانو ویښتان بیا تاو شوي وي، یعنی موږ په عامه اصطلاح کې ورته ګلګوتي ویښتان وایو. دغه ویښتان ولې همداسې وي؟ ځینې کسان نري ویښتان لري او ځینې کسان بیا تاو شوي ویښتان لري، او کوم ډول ویښتان ګټور کوي؟ تاسو په اړه باندې معلومات راکړئ. مننه روژانه. خب بعضی مریضان راځي چې ویښتان ډیر نرم ده او بعضی مریضان راځي چې ویښتان ډیر شخ ده، ګورګوتي تاسو وایي دغه ده. دا جینیتیکي او ذاتي ده. ها وروره، دا ذاتي ده، جینیتیکي ده. که مور و پلار ماماګان مثلا وګوري ویښتان که نرم وي، د ماشومان یا د نور دغه زمان د ویښتان نرم راځي. او دا جینیتیکي او ذاتي موضوع ده. بعضی مریضان د ویښتان نرم ده، راځي موږ ته وایي چې زموږ ویښتان باید کلک سي، د شخ سي یا هغه کې دغه هېڅ تداوي نشته چې مثلا ګورګوتي ویښتان موږ هغه وکړو نرم وکړو. دا ذاتي ده، جینیتیکي ده، تداوي نه لري. که د آرایشي وسایل چې استعمال کړي دا موقتي ده، یو هفته دوه هفته یو میاشت کار وکړي وروسته بیرته هغه کوي، او دا داسې خاص تداوي نه لري. او بعضی مریضان وایي چې موږ ویښتان داسې ماتېږي، داسې وچ کېږي، درې یا څلور شاخونه داسې پیدا کېږي، وچ کېږي، سرونه داسې وچ کېږي. دغه مریضان ویښتان چې ده داسې پوښ لري، لکه برق سیم چې ده داسې پوښ لري چې یو خلاص کې بل په منځ کې بل هغه سیم ده، داسې هغه ده. که موږ ویښتان صحیح محافظت نه کړو، هر رقم صابون مثلا په سر خو اصلا باید استعمال نه سي، شامپوګان صحیح استعمال نه سي، یا مواد مغذي صحیح په ویښتان باندې هغه نه سي، دا ویښتان کمزور کېږي، پوښ ویښتان خرابېږي. ویښتان چې پوښ خراب سي واته ویښتان درې شاخونه پیدا کېږي، ډېر وچ کېږي، پوښ ویښتان خرابېږي. هغه موږ باید مرطوب وساتو، باید یا شرشم یا زیتون تیلونه باید واخلو، هغه باید استعمال کړو تر څو چې نرم سي او پوښونه بیرته روغ سي. مننه ډاکټر صاحب. بل ځینې مریضان هغه مریضان چې د دوی ویښتان تویېږي که نه، تر دې مهاله چې موږ ورباندې بحث وکړو د ویښتانو په تویېدو باندې تر ډېره دغه بحث، هغه مریضان چې د دوی ویښتان تویېږي د دوی لپاره تداوي څه ده؟ تاسو یې په اړه باندې څه وایاست؟ مننه صاحب. تداوی فرق لري، هر مریض ځان ته تداوی لري. باید راسي ډاکټر متخصص د جلدي ډاکټر ته باید ورسي، باید وګوري، تشخیص وکړي، د تشخیص مطابق باید ورته دوا ورکړي. بعضې مریضان چې هغه ویښتان تویېږي یا نوی شروع شوی دی تویېدل، هغه باید موږ وګورو، ویښتان حجم باید موږ وګورو څومره ده. که یو مخ ډېر توی شوی ده د تداوي دوایي مسته او نور داسې پیشرفته تداویګان لکه پی آر پي، میزوتراپي، درماپین، داسې نوې نوې تداوي هم مسته. او بعض مریضان چې هیڅ تداوي کړې نه، اول دلته دوایي تداوي موږ شروع کوو، مثلا مینوکسیډیل ټاپیکل 2% او 5% شروع کوو، دلته ورکوو تقریبا یو میاشت حتی تر 3 میاشت باید استعمال وکړي. او بعضې کپسولو تقوی کپسولونه هم شته، او د دې مطابق باید موږ وګورو څه مشکل نظر په حالت کې موږ تداوي کوو. او بعضې مریضان چې د دوا په ذریعه کې مثلا مشکلات حل نه سو، موږ بله پروسیجر شروع کوو، مثلا پی آر پی کوو. 3 مرحلې هر مریض باید هر میاشت یو ځل مریض باید راسي. دا کورسونه لري، پی آر پی، میزوتراپي، درماپین، درمارولر، هغه نوې میتود د نوې تداویګان دغه به شروع کوو. او بعضې مریضان چې ویښتان نسته، ویښتان نه لري، هغه موږ اساسي تداوي د کرل د حجرې په هغه کې موږ ویښتان کرل کوو انشاءالله، هغه ضمانت 100% نتیجه ورکړي انشاءالله. آخري تداوي کرل د نور تداویګان سته. اول مریض باید وګورو مشکل کوم دی، آیا امراض لري، آیا کوم بل مشکل لري، هغه مطابق انشاءالله موږ تداوي شروع کوو او ښه نتیجه ورکوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تر دا مهاله راسره یاست. دا چې ډاکټر صاحب پکتیکا کې تاسو په جلدي برخه کې متخصص یاست او دغه لومړنی مرکز دی چې همدلته تاسو خدمات وړاندې کوئ، تاسو کوم ډول خدمات وړاندې کوئ ناروغانو ته؟ تشکر، زنده باشین صاحب. ما تقریبا 3 سال میشه که اولین مرکز جلدی و زیبایی را در ولایت پکتیکا و مرکز شوران فعال کردیم. و وقتی که اولا اینجا آمدیم دیدیم که مریضا به مرض بسیار ساده جلدی میرفتند ولایت های دیگر، غزنی، کابل، بعضا مریضا حتی تا پاکستان هم میرفتند.
باز ما گفتیم باید یک مرکز اینجا فعال بکنیم که مریضا دیگه از رفت آمد خلاص شوند و مصارف گزافی که دیگه ولایت‌های خصوصا کشورهای دیگه میگیرن خلاص شوند. ما یک مرکز بسیار استاندارد و مرکز بسیار تخصصی اینجا فعال کردیم که مریضا دیگه همینجا بیان به مصرف بسیار کم و مشکلات خود حل بکنن و انشاءالله تداویی که ما در خارج از کشور و در افغانستان یا در کابل میشه ما اینجا به مریضا فراهم کردیم. مثلا خدمات ما در بخش جلدی تداوی تخصصی ما برای مریضا انجام میدیم. تداوی تخصصی امراض جلدی هر گونه امراض جلدی باشه انشاءالله تداوی میشه و در بخش پلاستیکی جراحی پلاستیکی عملیات جراحی پلاستیکی همچنان اینجا اجرا میشه و به خاطر موهایی که بعضی مریضا شکایت دارن ریزش موی دارن یا کم پشت هستن به خاطر از ما تداوی که قبلا هم ذکر کردیم PRP میزوتراپی درماپین انجام میشه و بعضی مریضایی که جوانی دانه یا جوانی دانه پیشان هستن یا لکهای پوستی دارن توسط لیزر و مواد کیمیایی میتونیم از بین ببریم و پیش بعضی مریضایی هستن که خصوصا موهای اضافی دارن و بسیار مریضای ما اینجا داریم که من مراجعین هستن موهای اضافی دارن ما توسط لیزر میتونیم که او را از بین ببریم و دفعات خاصی داره برای مریض باز ما برشان میگیم چند دفعه باید رفت آمد بکنه و پیش بعضی مریضایی که حالا بسیار زیادتر شده مریضای چملکی هستن بعضی یا جلدشان خطوط افتاده یا چملکی شدن یا پیدا شده چملکی های زیادتر شده ما میتونیم توسط جراحی یا بوتاک به صورت ساده ولی بوتاکس پیچکاری هستن زخم میکنیم و نتیجهش خیلی عالی هست و پیش بعضی مریضایی که از نظر زیبایی هر نوع تداوی زیبایی اگر بخواین انشالله در مرکز ما انجام میشه مشکل نیست و در آخر ما تقریبا 3 ماه میشه که مرکز کاشت مو را در این زون مثلا در غزنی ما نداریم بدون از کابل دیگه ولایت‌ها انجام نمیشه ما در پکتیکا نداریم تقریبا 3 ماه میشه که مرکز کاشت مو به استاندارد جهانی قسمت فعال کردیم که حالا ان شاءالله انجام میشه یا یک دستاورد خاصی است که ان شاءالله به مردم پکتیکا ما ان شاءالله خدمت میکنیم. د موږ خدمات د جلدی تخصصي تداوی د لیکو او د ښکلا او پلاستیکي جراحي هم کیږي ان شاء الله په موږ څنګه کې او د بعضی مریضان چې ویشتان تویږي د PRP میزوتراپي تداویګان لرو تقریبا 3 رقم تداویګان لرو او بعضی مراجعین راځي ځواني دانې لري د پوستکي لکې لري ټاپ لري یا خالونه لري یا شنه خالونه لري ټول موږ د لیزر په واسطه یا د مواد کیمیاوي هغه تداوی کوو او بعضی مریضان اوس یا مخ ډیر د اضافي وختان لري کول دغه موږ ماشين یا لیزر څنګه لرو لیزر کوو مریضان ته او ډیر مراجعین هم لرو او بعضی مریضان د ګونځو مشکل لري کوتان لري په مخ باندې هغه موږ هم جراحي لرو هم استانه لرو تقریبا 100% نتیجه ورکړي استانه لګيږي ګونځ ان شاء الله ورکړي او بعضی مریضان د نوکان مشکلات لري کوم تداوی چې په نور هیواد کې مثلا یا په موږ خپل کابل کې ټول زمينه موږ بر او کړی علي ان شاء الله مریضان ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې زموږ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی خبرونه رانغاړو تاسو هم ډاکټر صاحب له خپل اړخه له اورېدونکو سره مخه وکړئ نور بیا زه خبرونه رانغاړم. تشکر زنده باشین خدا کنه که برنامه خستگان براتون تمام نشده باشه انشالله به برنامه بعدی بعضی از نفرها که اگر بعضی از شنونده ها اگر مشکل داشتن مورد خاص انتخاب کنن انشالله موردش بحث انجام میدیم. ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د ګردمیز خپرونه چې ما محمد حنیف حنیفي له خپلو درنو مېلمنو ډاکټر صاحبانو سره درته وړاندې کړه تر څو چې بیا زه دغسې خپرونې ته حاضرېږم تاسو ټول په لوی مهربان او بښونکي خدای سپارم نه خدای پامان. د اونۍ ګردی میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ.